دلته کې چې زه بره راوختم نو ما ورته وویل یاره دا تاسو څه کوئ ستاسو خو هر یو سیسټم ګډوډ دی چا چېرته کې ټرالۍ ودرولي چا دلته کې چې کم دی نو سیخان تړل شروع کړي دي دا تاسو څه کوئ نو ما ته ویل چې یاره ته د څه کار کې ما ورته زه د رګړی ویل ته په دې شیانو باندې نه پوهېږې ته ښکته لاندې کوز شه سلامونه ټولو یاران دوستان ته امید کوم چې زما غونډ یاران دوستان بخی نن به تاسو وایي چې علي بھائی ته خو نن ډېر زیات خوشحاله نو لاول خو د الله پاک لاک لاک شکر دی چې هغه زما له دومره زیاتې خوشحالیانې راکړي دي ځکه چې تاسو نن لیدی شئ زموږ د کور مخې له مشینګریانې وغیره وغیره را رسېدلي دي ځکه چې زموږ د لنټر اخري کار شروع دی نن به د خیر زموږ په خپل کور باندې لنټر اچو دلته د ګاډۍ کوزول یې شروع کړل استادانو راته ویل څنګه چل دی ما ورته بالکل طبیعت مبیعت هر څه مې ټیک ټاک دي خو تاسو وایئ تاسو څنګه یې هغوی راته ویل بالکل موږ ټیک یو بس دلته کې زما د بل روډ زمونږ د کوی لږه سیسټم خراب و نو د ګاونډیانو نه د پیپ راغځول شروع کړه ځکه چې د دوی خو نن ډېرې زیاتې اوبه لګېدې خو ما ته ویل چې ته یاره هغه د کلاچ او دا ټکټر راتاو که دلته کې زمونږ سیمټ د خیره سره راورسېدل او د ټکټر والا ښه په سور باندې راتاو شو بس ما ورته ویل هغلته پجیک وړو خو هغه راته ویل دا پجیک څوک نه اړوي بس د ریوس به شم او دغه ځای کې به د مزدوران کوز کړي بس ما ورته ویل بالکل مې خوښه ده بس چې هغه ته هر څنګه دلته کې سیمټ کوز کړی دی بس د خیر د مشینګریانو سیټینګ یې وکړو او بس شروع یې وکړله ځکه چې تاسو لیدی شئ ماشاءالله ډېر په ښکلي طریقې سره یې شروع وکړله اوس چې څوک هم زموږ په دې کور باندې خوشحاله نو الله پاک د هغوی له هم داسې کورونه ورکړي او د خپل لنټر دی خو د الله پاک خاوندان کړي نو بس دلته کې د خیر څه دوی په ښکلي طریقې سره شروع وکړله چې زما هغه یو ورور بوبه ورچلولې دلته کې زموږ د کلي کلیواله مې ولاړ چې زه ورته ډېر زیات خوشحاله یم دا کلیواله زما سره ماشاءالله په هر ځای کې ولاړي بس دلته کې چې زه کله بره لنټر ته راوختم نو ومې دلته پکې انور علي د دوه د چمټې سیخان پاتې دی پکې لګول شروع کړه هغوی ځان ته په مساله باندې لارې جوړول بس دلته مو ته ښه یخ د کولر ایښی و ما ویل چې په دې کې یخې اوبه پرتې او دوی ته څکل کوي نو بس ما ورته ویل یاره استاد جي دا به څونه ټیم کې ختم شي بس ما ته ویل لاندې نظر واچو دغه سیمټ هر څه به ختمول غواړي د هغې نه پس تاسو لنټر انشاءالله ختم شي چې زه چې به 11 بجو ته به ختم شوی ما ورته ویل صحیح ده کار کوئ خو د ځان خیال پکې هم ساتئ چې ځکه چې ځان زخمي را زخمي نه کوي زما لنټرې به په قلاره باندې کېږي بس دلته کې د یو استاد چې کم دی نو بیلچه راغېسته و دوی ته مساله چول انور علي به هلته کې بیمانو ځای کې پیپ وخو ویل چې د بیمان د توله راشي او مزېدار راشي بس ما ورته ویل یاره زه خو نور نه پوهېږم خو تاسو په خپله باندې پوهېږئ کار راله ښه وکړئ ځکه زما د مزدورۍ پیسې دي هغوی راته ویل ټینشن نه ماله بس تر دې چې ما ته ویل لنټر دې نږدې دی ځکه چې دې استاد ګز وخل شروع کړل او د لنټر اوارې را شروع کړو بس دلته کې د خیر سره کارونه مارونه ختم شول دوی خپل مشینګریانې راکولاو کړلې تاسو لیدلی شئ بس ما ورته ویل څنګه چل دی که روټۍ به سټ یم کړو هغوی راته ویل بس ته د روټۍ سیسټم برابر موږ مشینګریانې وینځلې بس موږ به دا سیټ را سیټ کړو بس بیا به د خیر سره په روټۍ تکینو ښه په سور څه به روټۍ خورو بس دلته ماشاءالله تاسو لیدی شئ چې زموږ لنټر یې ښه ماشاءالله ښه ښکلی اوار او مزېدار کو ښه ښکلی ښکارېدو نو بس تر دې چې ما ویل زه به ترې لاندې کوز شم دوی له به د روسۍ سیسټم برابر کم تاسو سیړۍ هم لیدی شئ چې ماشاءالله سیړۍ هم ډېرې مزېدار راوسته کم ته زموږ پښتانه پړوی وایي خو لږونکې موږ ورته سیړۍ وایو نو بس دلته چې هر څه ختم شول موږ کرش مرش هر څه سیټ ټکون بس ما ویل زه به دلته کې خپل ویلاګز ختم کم ځکه چې ویلاګز رانه اوږدېږي ملاویږو به انشاءالله په را روان ویلاګز کې د الله په امان الله